د هیواد د پلازمینې معیاري کولو لپاره هڅې د کابل ښاروالۍ مسؤلین د کابل معیاري کولو او د کابل میشتو تګ راتګ کې د اسانتیا رامنځته کېدو په موخه د پراختیايي پروژو او ښاري برنامو له پلي کولو ډاډ ورکوي. د دوی په وینا دمګړي د کابل ښار شاوخوا 80% غیر معیاري او غیر پلاني جوړ شوی دی. ښاروالۍ کابل تمام سعی تلاش خود را میکنه که در راستای داشتن پروژه انکشافی در شهر کابل بتانیم شهر کابل به یک شهر پلانی تبدیل بکنیم تا خدمات مختلفی از جمله رفت آمدها با سهولت‌های بالا در شهر کابل ایجاد شود و وجود داشته باشد. در این راستا بدون شک زمانی که سرکات تطبیق میشه بر شهری که سالها غیر پلانی رشد کرده و فعلا هم در حدود 70% شهر غیر پلانی هسته، مسئله استملاک مطرح میشه. در مسئله استملاک ښاروالۍ کابل مطابق با قانون برخورد میکنه. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم په پلازمینه کې له پراختیايي پروژو څخه په هر کلي سره په هر کچه چې دغه پروژې پلي شي ډېر اسانتیا به هم برابر شي. تطبیق پروژه شهرداری خصوصا در سرکسازی باشه یا بخش ساختمانی باشه یا هر بخشی که باشه باعث پیشرفت کشور می شود و سهولت ایجاد کار به تمام باشندگان شهر کابل یا کسایی که از ولایت میان اینجا به جستجوی کار برای اونها یک سهولت ایجاد میشه. مثلا پروژه سرکسازی است، در یک پروژه سرکسازی میتونه هزاران نفر صاحب کسب کار شوند. بسیار موثر است برای مردم، برای محیط زیست، برای جامعه، چون اگه شهرها و امی پروژه شهرسازی تطبیق میشه بسیار به نفع مردم است و مردم میتونه هم از امکاناتش استفاده بکنه و هم راههای بسیار خوبی را برای مردم فراهم میسازه و مردم میتونه عاجل به کار خود برسه. هر کس هر کاری که دارن. تر دې وړاندې هم د کابل ښاروالۍ د کابل ښار معیاري کولو او په پلازمینه کې د ټولنیزو ستونزو هوارۍ لپاره د یو شمېر بنسټیزو پروژو له پلي کېدو خبر ورکړی و.